په یو ای کې د ویزو په باره کې چې څومره معلومات ما سره راغلي دي نو زه هم چې خپلو ملګرو سره شیر کړم. تاسو ټولو ته پته وه چې په یو ای کې د پاکستانو دپاره ویزې بندې وي، نو اوس په هغې کې لږ داسې ترمیم وشو چې کومو کسانو ویزې کینسل کړې وي او هغوی په ویزو باندې وو، په کمپنۍ کې وو، هغوی بلې کمپنۍ ته تلل غواړي نو هغوی ته ویزه لګي، هغوی ته ویزه میلاویدی شي کوم کسان چې د مخکې نه په اماراتو کې موجود وو. نوي کسان چې په ویزټونو باندې کم راغلي دي او یا راځي د پاکستان نه، نو دا چې کوم راځي نو خدای ته وګورئ، تاسو خو لا مه راځئ، موږ سره د دې شتو غم دی، او که هسې چکر وله راځئ بلکل راشئ. دلته کې چې په ویزټونو باندې کم کسان ناست دي پاکستاني، نو د هغوی د ویزو تر اوسه پورې لاس اعلان نه دی شوی. خبر دا دی چې د دې 2 دسمبر نه پس داسې څه اعلان وشي د دی دپاره، دا نیشنل ډے ختمه شي، د دی دپاره داسې څه اعلان وشي، نو زه به د ټولو نه مخکې هغه خبر تاسو سره شیر کوم. خو فلحال نیوز دا دی چې کم کسان د مخکې نه په کمپنو کې وو او ویزې کینسل کړې وي یا په نورو ویزو باندې وو ویزې کینسل کړې وي، نو هغوی ته بله ویزه لګېدی شي، که هغه یو کمپنۍ ته تلل غواړي، که هغه بل داسې چا سره ویزه لګول غواړي. نو دا خبر دی، که نوی خبر راغی د دې 2 دسمبر نه بعد، نو هغه به زه تاسو سره ضرور شیر کوم. او بله خبره چې چا سره ډیګرای یا ټیسټډ ډیګرای د سکیل 1 نه د 2 پورې، لکه د منیجرای یا د انجینرای یا داسې نورو ښه پروفیشن والا کارونه، نو هغوی ته وموهو ویزې میلاویږي. خو شین لیبر چې کوم دی، بې تعلیمه چې کوم دی، چا سره چې ډیګري نه، نو هغه مه په ویزټونو راځئ، او دلته کې چې کوم دي نو هغوی ته وایي چې لږ د زړه صبر وکړئ، مخکې چې د یوې حکومت څه اعلان وکړي موږ به یې تاسو سره شیر کوو. دا ویډیو مخکې شیر کړئ ملګرو سره چې په نیوز خبره شي.